زما عزتمن درونو کوم او تاسو وګورو د دنیا دا ټول نعمتونه او د دنیا دا او یا اتیا کال ژوند دا کوم او تاسو واخلو نو د آخرت په مقابله کې د دې د یو سکند حیثیت هم نه دی او هغه به چې کوم د نه ختمېدونکي ژوند دی محترمو حدیث شریف کې راځي چې د دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه یو انسان چې په یو دریاب کې یا په اوبو کې د خپل غوته ورخکته کی او به دا انسان وګوري چې آیا د غوته سره څومره وګوري چې شوی دی یا خو یو ساز کې وي یا د یو ساز کې نسیواوي نو دغه د دنیا هغه مثال دی دا خو صرف د پوهې د فارې دا مثال ورکړی دی محترمو د دې دنیا مثال د دینه هم کم دی یعنی د دنیا د ژوند د دینه هم کم دی نو عزتمن درونو بیا موږ او تاسو د آخرت د فاره د په اعمالو ذخیره برابر کو نن سبا کوم وګور محترمو هر سړی د دنیا په محبت کې هغه اخته دی د دنیا حریص او د دنیا محبت کون کې جوړ شوی دی او د آخرت نه غافل دی د دنیا په محبت کې محترمو داسې بولډینګان جوړي داسې بنگلې جوړي چې په هغه باندې د کروڑو د لکاو روپۍ لګي او په خوا کې به د هغه یو غریب اوسېږي یو مسکین به اوسېږي یو فقیر به اوسېږي یو حاجتمند به اوسېږي د هغه چې کم د خیال نه ساتي داسې فقیر به محترمو چې د هغه د یو ټیم روټۍ به وي د بل بنوي داسې فقیر به وي یعنی د هغه به یا کفله پیزار وي یا بنوي او دا مالدار انسان دا به کم دی د دنیا په عیاشۍ کې اخته وي حالانکه دا بولډینګان بنگلې جوړول دا د قیامت د نښو نه یوه نښه ګرځولې شوې ده او په احادیث مبارکو کې د دې نه چې کم دی هغه مذمت راغلی دی عزتمند زما مطلب دا نه دی چې انسان د دنیا نه حاصلوي او ځان د پاره چې کم دی د دنیا اسباب دی نه استعمالوي نه بلکې دنیا دی هم استعمالوي د دنیا د نعمتونو نه دی هم مزه اخلي لیکن د دنیا په محبت کې داسې نه نوځي چې د انسان نه آخرت هیر شي انسان نه د الله جل شانه فرض عبادت هیر شي او د الله جل شانه احکامات ته هیر شي دا عزتمند بلکې الله جل شانه زمون او استاد د فار د دنیا جوړه کړی ده کوم او تاسو په دې دنیا کې نه وي دا دنیا به الله جل شانه نو عبادت کړي دا دنیا چې عبادت ده د انسان د مخ د وجه عبادت ده که انسان په دې دنیا کې نه وي دا دنیا به هم نه وي نو دا سچ هم الله جل شانه په دې مخ د زمکه پیدا کړی دي دا د انسان د فائدې لپاره پیدا شوی دي لیکن انسان هم د فائدې نه د پیدا شوی بلکې انسان هم د الله جل شانه عبادت له پیدا شوی دی دا نه چې انسان به د الله جل شانه د نعمتونو نه مزه اخلي او په د باندې به کوم د ذمہواری نه محترمو نه عزتمند بلکې دا انسان دا د الله جل شانه د عبادت لپاره پیدا شوی دی